هغې زما نه د هغه هسې پوښتنه وکړه. ویل یې وایه که نه هغه پاګل څنګه دی؟ هغه نشې خو نه کړي، اوس تماشې خو نه کړي، شپې شوګیرې خو نه کړي، وایه په څه حال کې دی؟ پس د واده نه زما ډېره موده وشوله چې ما لیدلی نه دی، هغه زموږ کوڅې ته واپس راغلی نه دی. اوس راته ته ووایه چې هغه چېرته کې دی؟ څه کار روزګار کوي اوس؟ د ګوتو شمار کوي اوس؟ او په چا اعتبار کوي اوس راته ته ووایه. ما هم ځواب ورکړلو ته لا خبره نه یې چې ته واده شوې ترېنه، ستا د واده په سبا هغه دنیا پرېښوده، مینه یې رښتیا پرېښوده، هغه اوس دلته نشته، ته لا خبره نه یې. اوس چې خبره شولې ولې اوتره شولې؟ دا وارخطا ولې شوې؟ ټوله ساسا ولې شوې؟ داسې د اوښکې په مخ ولې روانې شولې؟ داسې رپېږې ولې حیرانه شولې؟ اوس پرې خفګان مه کوه، اوس یې ارمان مه کوه. ارمان خو دغه و چې هغه دنیا نه لاړو، ډېر بې ارمانه لاړو. زنکدن کې راته دغه پیغام پرېښی دی، ستا یې په نام پرېښی دی. ویل یې داسې راته زما د مرګه پس دې که چېرې ولیدله، زما طرف نه پرې اول سلام ووایه، په احترام ووایه، بیا ورته داسې وایه د نصیبونو تقسیم دا د اسمانه کیږي، دا د چا خوښه نه وي چې خپله مینه دې څوک د بل ډولۍ کې کیږدي. رښتیا ویل یې راته. بیا ورته دا ووایه خپل ژوند خوشحاله کوه، تورو زلفانو له دې کمسۍ بې خیاله کوه. پس د پیغامه یې راته دا یو خبره وکړه، هغې ته دا ووایه چې په مینه مړ سلمان ته له زړه بخښنه وکړه.